کله کله اهم کار چې کوم دی نو هغه جلدي نه غواړي او کله کله چې یو کار جلدي غواړي نو هغه به اهم نه وي دا یو سمپل فارموله ده د مثال په توګه باندې مونځ زمونږ او تاسو دپاره اهم کار دی نو د مونځ قایمول او مونځ ته به اهتمام کوو خو که چېرې مونږ جلدي کوو منډه و نو منډه وال پکار ده دې ته به اهتمام کوو مخکې نه به ځان ورته تیارو معلومه دا خبره شوله چې کو تاسو دا معلوموئ چې دا کار اهم دی نو د هغې به د خپل هدف سره ګورئ دا نه چې تاسو ته یو سړی ووایي چې اله شا به زر کوو اله شا به زر کوو ته وایي دا دی چې شا به زر کوم دا به اهم کاري او ورخوشي شي یو سړي ته نیک ورته ووایي چې ورشه لکه هغه پلاني ته اواز کا او نو ده هغه خبره پوره ونه لري هغه ته چې اواز کا خو او دا ورته ووایه چې مازدیګر راشه چې نیک د سره خبره وکړي نو ده دا باقي خبره نه چې ورشه اواز کا به دې فورم وایي چې نیک وایي چې شا به ورشه اواز کا به ده شا به کړي دي ورمنډه کړي دي چې 10 کیلومتره مزل ته کال ته لاړ وی لکه نیک ته آواز کی نو هغه ته وایي چې څه وایي راته وایي دا خو راته پته نه لګي نو د خدای بنده پوره خبره خو به دې اورېدلې وه که نه نو چې بیا راغی نو ورته وی د خدای بنده ما خو درته دا وی چې هغه ته ووایه چې مازدیګر راشه چې په پلانې خبره اتره به هلته به خلاص نو کله کله مونږ وایي اله شابه او په پوره خبره ځان پوه نه کړو چې یاره دا اهم ده که اهم نه ده نو د اله شابه نه به کار نه اخلی کله کله به عوام یا خلک په تاسو باندې جلدي راولي د جلدی هرگز دا مطلب نه چې دا کار به اهم وي او کله کله چې یو کار اهم وي نو هغې کې ضروري چې موږ د خامخا جلدي وکړو ښه په سړه سینه او په سوچ او په فکر باندې به هغه کار کوو هغې کو جلدي وکړه نو جلدی سره به هغه کار خرابېږي نتیجه د خبرې دا راوته چې اهمو کارونو کې به تاسو جلدي نه کوئ هغې ته به استقامت او اهتمام به کوئ او په سوچ او په فکر به کوئ او چې کم کار د جلدی والا وي نو ضروري نه چې هغه د اهم وي په هغې سوچ وکړئ کو اهم نه وي نو هغه پرېږدئ او خپل اهمو کارونو له وخت ورکړئ صحیح شو جي اوس راځو دې خبرې اړخ ته چې کو چېرې د دې تعریف په اعتبار سره تاسو خپل وخت بچ کول غواړئ نو تاسو به نن نه پس چې کور ته لاړ شئ نو خپل هدف به ولیکئ او د هغه هدف ته د رسېدو لپاره چې کوم اهم کارونه د هغې فهرست به جوړ کړئ او دریم چې د هغې فهرست جوړ کړو نو تاسو به خپل وخت څنګه بچ کوئ چې کم کارونه تاسو په خپله کولی شئ او بل څوک یې نشي کولی هغه به ولیکئ چې دا کارونه به صرف زه کوم دویم فهرست به هغه جوړ کړئ چې کم کارونه تاسو دپاره اهم وي خو ستاسو نه علاوه یې بل څوک کولی شي نو هغه به بل چا ته تفویض کوي او حواله به کوي چې هغه یې وکړي تاسو دپاره نو ستاسو هغه وخت به بچ شي دریم هر هغه کار چې هغه نه دي کول پکار اب هم ولیکئ چې دا کار به زه نه کوم او څلورم هر هغه کار چې تاسو ولیکل چې یاره دا کار به زه بل چاته حواله کومه نو د هغې د حواله کولو نه وروستو به زه کله تپوس کومه هغه به ځان سره ولیکئ دا نه چې کار د حواله کو او بس هغه به یې وکړي کله کله موږ یو انسان ته کار حواله کو او هغه یې بل چاته حواله کړي او هغه بیا بل چاته حواله کړي او هغه کاره نیمګړې پاتې شي نو دا هغه ټکنیک دی چې کو دا مونږ استعمالو نو زمونږ به په 24 غنټې کې ډېر کارونه کېږي تاسو داسې یو اسان مثال در کومه دا چا چې ډېر زیات کتابونه نن سبا کې لیکلي کېږي که نه تاسو وګورئ دا څونه چې فتاوی لیکلي کېږي یا څونه چې کتاب لیکلي کېږي دا په ځان له خو نه لیکلي کېږي که نه دا خو استفتا راشي او هغه چې کوم دی متخصص دی د هغې تخریج وکړي هغه راجمع کړي او صدر مفتی صاحب آخر کې پې مهر ووایي پوره یو ټیم ورک وي که نه او تاسو چې ګورئ 10 کاله وي نو هغې نه غټه فتاوه ترې جوړه شي معلومه دا خبره شوله چې دغه مفتی صاحب هم دغه کار حواله کوي متخصص ته او هغه کوي خو بیا اخر کې د هغې نه غټه غټه فتاوه جوړه شي نو کو په دې باندې تاسو قیاس وکړئ چې کم کارونه تاسو بل چاته حواله کولی شئ هغه حواله کې چې لږه موده تورېږي تاسو به یو غټ کار کړی وي حالانکې هغه به تاسو نه تاسو بل ته حواله کړي خو صرف نګراني به دې کړې وي نو ستاسو په لږ وخت کې بیا
مونږه مسله ده هر کار ته مونږ ورلاندې وځو نو چې هر کار ته ته ورلاندې وځې نو انسان به کم کار کوي بس یو څو کارونو کې به بیا ته ساه وتېري داسې ده که نه هر کار ته به په خپله نه لاندې وځئ یو خبره دویم چې تاسو کوم چاته کار حواله کوئ نو هغه به ګورئ چې هغه کې د کار کولو صلاحیت شته او که نشته دی که نه وي نو لومبې پکې هغه صلاحیت پیدا کړئ نو بیا ورته هغه کار حواله کړئ نو ستاسو هغه صلاحیت پیدا کولو باندې خو به وخت ولګېږي خو لږه موده پس به هغه کار به تاسو له هغه کوي نو ستاسو وخت به بچي او تاسو په لږ وخت کې ډېر کار وکړی شوی